قرآن کریم دری قسم زناور دا پا قرآن کی پناکار زناورو کی شمار کړی دي ناکار زناورو کی یو خنزیر چې الله وی ولحم الخنزیر چې د خنزیر غوښم حرامه سرمنم حرام ویختیم حرام اډوکیم حرام مطلق حرام او پلیت دی یو خنزیر الله ډېر په بد یاد دویم قرآن چې کله د ناکار خلکو مثال ورکوي نو فمثله کمثل الکلب سپی الله یادوي چې سپی چې دی نو دا په زناورو کې ناکاره دی ابتدا کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل او ابتدائی احکام او حکمونه د پیغمبر داو چې تاسو سپی ژوندې مه پرېږدئ سپی مړ کوئ کم ځای کې چې ولیده بیا وروسته پکې اسانتیا راله هغه اسانتیا په دې باندې وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې تاسو تور سپی وینئ نو فإنه شیطان دا شیطان دی دا وجنئ بیا پکې لګا سانتیا راله چې خیر دی خو دومره پورې وه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل اذا ولغ الكلب فی اناء احدکم فلیغسله 7 مرات چې کسپی په یو لوښي کې خوله وواله نو هغه لوښی وپیرې وینځئ بیا وی نه خیر دی 3 پیرې وینځئ او داغه جوټای حرام او ګرځولا بیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې کم کور کی بی ضرورت سپی دی چې هغه د شوق په بنا پاللی شوی دی نخ کاری دی شکاری کتا نه دی او نه د سوکۍ د پاره دی بلکې شومن د پاره او شوق د پاره او مزید د پاره ساتل شوی نبی علیہ السلام فرمای داسې کور ته د رحمت فرشتي نه راځي لا تدخل الملائکه بیتا فیه کلب نبی علیہ السلام فرمای هغه کور ته فرشتي نه راځي او بیا هم لیکي که تا د سوکۍ د پاره سپی ساتلی دی نو هغه به په ور کې د کور د حدودو نه بار تړه چې فرشتي درته سره راضی کنه دا ابتدا کې مسله وا چې د مونږ ته به ولاړ یو ستا مخې ته به سپی تیر شي مونځ دې ماتېده دا وجه سوا دا دومره ناکاره زناورو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل مسلمان قوم د سره د نفرت د اظهار د پاره د عرصه کول ځکه چې د دې مسلمان په مقابل کې چې کوم یهودو نو هغه یهود په سپو مړه دي د هغوی بل کار نشته هغوی په سپو باندې پیسام ورکوي سپي د ځان سره په بسترو کې هم سملی په لوښو په خوراکونو کې هم د ځان سره دغه کوي لګیا یې ښکلی سار خپله به چې دی نو سخامخي او سپی به لمبی دا یې که نه جنګونو ته سپي ساتل دا لمبول او دا ساتل او دا شپړ دی او دا جرمن شپړ دی په زرګونو روپو په لکونو روپو باندې سپي کېږي نو دا د سپو محبت دا په یهودو کې ډېر سیوا دی اوس هم ته وګوره نو د هغوی یوټیوب چېرته په هغې باندې وګوره یا په نېټ په بل دغه باندې وګوره د هغوی بس بل کار نشته سپي دی او سپي دی سپي دی د سپي اولاد دی سپي ساتي اور د هغوی په تأثر کې چې کم خلک دی او د هغوی نه اثر اخیستونکي کم خلک دی هغه هم دکه د سپو سره مینه کوي لوی لوی خلک وګوره ځان سره به سپی روان کړی لکه د خدای انصاف داره سپی نه اوس څه غواړي نو دا سپی ناکاره شی و قرآن بیان کړی فمثله کمثل الکلب ان تحمل علیه یلهث او تترکه یلهث هر وخت یې ژبه راویستي او غاپي نو سپی دا په ناکاره زناورو کې دی زنده سرو کې او دوی دریم
ان انکر الاصوات لصوت الحمیر قرآن وی ناکار پا زناورو کی آغا آواز دا خر دے دا با دا جہنمیانو آوازی یعنی اللہ خرم پا خانه دے یاد کرے مثال نو چه قرآن وی خنزیر دے سپے دے خر دے نو دا دینا آغا سڑے بدتر دے چاگا کافر دے ان شر الدواب ناکار پا زند سرو کی کم دی عند اللہ پا نزد اللہ بانی الذین کفروا چاہتا ہو با کافر خخ کاری فلان کے خدے ڈنگلے خدے پیسلی کئی دارنگی داخرے کافر دے نو کافر اللہ وی کا ہر سمر ظاہر کی ہر رنگ دے ناکار پا زند سرو کی کافر دے ان شر الدواب نو چی شر الدواب شد آغا نبا دا خیر تموشی دا شر الدواب نخو دا خیر تمنکی چی اللہ ویلی چی ناکار زند سر دے نو چی ناکار او دا شر والا دے ابا چرتا امن راولی چی ناکار او دا شر والا دے ابا چرتا مسلمان تا خیر ورگی نا ابا کئی پا دنیا کی شر خو ہاں طریقے بھی بدلا نو ناکار پا زند سرو کی عند اللہ پا نزد اللہ بانے الذین کفروا اغا کسان دی چاگا کافر دی فهم لا یومنون چی دی ایمان نراولی نو اللہ وی ناکار دے چی ایمان راوڑ دا اللہ دمرا خوخ دے دمرا عزت و احترام اللہ دے ایمان دا وجن دا مسلمان و دا انسان بیا کئی چی دا ہر حرکت دا ہر ادا دا اللہ خوخ دا داغ خوب دا اللہ خوخ دے داغ ناس دا اللہ خوخ دا داغ گرزیدل دا اللہ خوخ دی داغ تلل راتلل دا اللہ خوخ دی اللہ داغ یو قدم دا نیکیو کی اچائی چی کم انسان کی ایمان و تابداری دا قرآن وی فهم لا یومنون آغا خلق دی چاغ ایمان نراولی اللہ رب العزت دی منگو تاوستا صحیح ایمان او پاغیبان استقامت نصیبہ کی او اللہ زمانگا دا ایمان والا او دا مسلمان پخبلا کی مین محبت نصیبہ کی اللہ دا کافر او دا کفر نزمانگ نفرت نصیبہ کی اللہ داغا نزمانگا حفاظت نصیبہ کی اللہ رب العزت چکم بیماران دیتا والا صحت نصیبہ کی او چی سمرہ وفات شوی اللہ تے مغفرت نصیبہ کی صلی اللہ